ملګرو د ټیک ټاک یو مشهوره سټار مینو خان هغې د اختر په ورځ باندې په سعودي عرب کې په مکه کې چې کوم دی هغه نکاح وکړه. د نکاح سره سره یې خپل کم د مخ تصویر چې دی هغه هم جاري کو. یعنې تاسو به کتلی وي د دې نه مخکې چې به کومه ویډیو هغې کوله نو کم ماسک به یې لګولی و یا بل څه به یې لګولي و، یعنې مخ یې پوره نه ښودو. د نکاح په ورځ چې کوم دی هغه خپل مخ هم وښودو دنیا ته، او کم د اختر په ورځ چې دی هغه نکاح تر سره کړه. د کم کس چې دی د چا سره چې نکاح شوی د تر اوسه پورې د دې داسې څه معلومات نه دي راغلي چې آیا دا یو بزنسمین ټایپ سړی دی یا بل څوک دی، خو خامخا د دې پکې لاس به و او دی به ورته خامخا ویلي چې آیا که موږ نکاح کوو نو ته به مخ هغه ښکاره کړې. یعنې که موږ وګورو نن سبا او که پخوا نه که هر ټایم خو لکه خاوند چې کوم دی هغه غواړي چې زما ښځه هغه چاته هغه شو نه کړی شي، د هغې مخ څوک ویني، او دا یو داسې بدبخته انسان دی چې دی د نکاح په ټایم کې دې ته ویل چې آیا ته خپل مخ چې کوم دی هغه ښکاره کړه. بس خو ټیک ټاک ته راوتي دي، دغې نه بیا تاسو ټول ډېر زیات خبر یئ، کوم د دې سټرانګ بیک ګراونډ چې دی او هغه قیسې میسې د دې هر څه نه به تاسو خبر یئ. خو کوم دغه ویډیو او کوم معلومات زیات تر کوم کتونکي چې دی اتې نه خبر، نو ما غوښته چې هغه زه خبر کړم او دا خبر ورسره شیر کړم. انشاءالله بل ویډیو کې میلاوو. الله حافظ.